اماراتو ته د جمهور رئیس غني سفر صحیح وکړل، له چا سره یې وکتل او صحیح وویل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون د ښاري نړیوالې مجموعې لسمې ناستې ته د وینا پر مهال د سیمې هیوادونو په لومړیتوبونو او همغږۍ ټینګار وکړ. ولسمشر غني په دغه غونډه کې وویل په ښارونو کې د لازمې پراختیا لپاره د اړینو ګامونو پورته کولو لپاره باید په نړیواله کچه سیستماتیکي کړنلارې جوړې شي. ولسمشر غني د وینا پر مهال په ټینګار سره وویل د اقلیم بدلون ته په پام تر 2050 کال پورې باید د احتمالي ګواښونو مبارزې ته چمتووالی ونیول شي. ولسمشر غني وویل د ښاري پراختیا او د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ په برخه کې پراخو او جدي بدلونونو ته اړتیا لیدل کیږي. ولسمشر وویل د علمي ټولنو فرهنګ تجربې له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. هغه څه چې په تېرو 80 کلونو کې ګټور و په راتلونکو 30 کلونو کې ګټور نشي ثابتېدلی. ستاسو او هابیتات په څېر ارګانونه په جدي ډول د بدلون فرهنګ ته اړتیا لري. د ښاري مجموعې ناسته پرون سهار د اماراتو په ابوظبي کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ملګرو ملتونو د سکرتر جنرال د مرستیالې میرمن امینه محمد او د پی جي ټاپوګانو لومړي وزیر پرنګ بیني ماراما لخوا پرانستل شوه. دغه راز ولسمشر د دې ناستې پر یوې څنډه کې پرون مازدیګر د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مؤسسې مرستیالې او د یو ان هابیتات اجرایوي رئیس میمونه محمد شریف سره په خپله استوګنځي کې وکتل. په دغه کتنه کې ولسمشر غني په افغانستان کې د یو ان هابیتات مؤسسې د فعالیتونو په اړه وویل د دغې ادارې فعالیتونه زموږ د ښاري اړتیاوو او لومړیتوبونو سره همغږي نه دي او موږ په افغانستان کې د یو ان هابیتات د فعالیتونو د اصلاح غوښتونکي یو. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې او د یو ان هابیتات مؤسسې اجرایوي رئیسې میمونه محمد شریف ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د دغې ادارې فعالیتونه د ښاري پراختیا د لومړیتوبونو پر بنسټ تنظیم شي او پر وینا یې چې دوی به په دې برخه کې په یوه طرحه کار وکړي او هغه بل افغان حکومت سره شریکه کړي. په هر حال تاسو د جمهور رئیس محمد اشرف غني د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو به په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.